هلکه ملګرو تاسو دا ویډیو شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. داسې ښه سوالونه به مونږ د نوره نه کوو. تاسو ټول چې یې ما ته پته د نوره د شعرونو مینوال یې، نو څونه کسان چې مونږ وایي هغه د دې نه پاتې نه شي. خیر وروسته به بیا هم وګورئ، خو لکه اوس په کار چې تاسو شیر کړئ نو ښه خبره وي. ښه نو لا اولنۍ د دا تپوس ما کوو که نه، ما که تاسو د دې معدې دپاره مونږ ته ووایئ که دا ښه نه وي نو چې زه ته دا علاج وښیم نو ستاسو په وجه به ډېر چاته ورسي نو هغو به هم شروع کړي. ده نه معده مې ښه ده اوس. ولې لاول خراب اوسو او که نه خو خیر به هر حال کلونجي ماما نمبر دی را سینډ کړه. صحیح شو تا ته سینډ کوم ملګري، تاسو کمنټس خپل کوئ. خو لکه زه څونه هم کسان چې که نه چونکې ما چې څونه خلک پیژني نو د دې کلونجۍ په وجه باندې مې پیژني، نو د انسان چې په هر څه یو پهچان وشي په کار دا چې هغې له عزت ورکوي. او دا خو بیا لکه زه ډېر خوش قسمته یم ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کلونجي د مرګ نه علاوه د هر مرض علاج دی. داسې ده که نه تاسو نوره؟ او بالکل هم داسې ده. نو زه ډېر خوش قسمته یم چې لکه په داسې الفاظو ما خلک یادوي. زه په دې ډېر زیات خوشحاله کېږم، په دې زه نه خفه کېږم. نو د کومو کسانو لاول تاسو ته دا وایم چې د کومو کسانو معدې خرابې که نه نو هغه داسې شی وکړئ. دا ما چې کومه فارموله په ټیک ټاک ورکړې ده او دا 10-12 میلیون لایک په هغې خلکو ورکړي ده، هغه صرف وجه دغه ده چې دا فارموله چې ده دا کار کوي. نو تاسو به داسې شی وکړئ چې څوک د معدې مریضان او لکه معدې سوځي، ګیس هر قسم چې تاسو دا شی وکړئ. سومپ راوالی ښه ارزان دی، هر سړی پیژني. کاږۍ وینلی ورته موږ په پښتو کې وایو، کاږۍ وینلی راوالی او د هغې ورسره چې دی کلونجي راوالی، هغه هر څوک پیژني. صحیح ده. د هغې نه وروسته چې دی میتي دانه راوالی، د عملخوځې چې ورته وایي که نه په پښتو کې تاسو ته. نو دا سومپ چې دی دا به د شپې 1 چمچ تاسو اوبو ته اچوئ، 1 ګیلاس اوبو ته، او دا کلونجي د نیمې نه کمه. صحیح ده. ډېر کسان ناست دي چونکې نو زه په دې وجه یم دا کلونجي د نیمې نه کمه ورسره چې دی نو دا میتي دانه نه ده، دا به تاسو وړه کوئ او دا به په سهار کې ورته اچوئ، وړه کړي نیمه چمچ. نو دا بیا په نهار څکئ، انشاءالله ستاسو به د هغې سره معده ښایي. خو پراټې مراټې مه خورئ. نو سوري ما په دې ټایم کې د معدې د ځکه پلس کو چې هر سړی تپوس کوي چې تاسو پکې د معدې خبره لازم وکړئ. دا خو پښتانه دي، تاسو ته پته ده چې پرسنلی دي، هر سړی نه پوه کړی که نه. خبره جاري ساتئ. او ښه اوس راځم ستاسو نه په دې ځای کې صرف یو ډېر سوبر تپوس کومه. د سید ولی شاه چې دا کوم په تاسو الزام لګی چې تاسو زما سره خبرې اترې کړې دي که نه، مطلب په فیسبوک یا په موبایل یا په هر سوشل میډیا، نو هسې د دې په دې کې د څونه پورې حقیقت دی؟ موږ وایو چې دا ویور چې کوم دي کومې غلط فهمیانې چې هغه د هغو ختم شي. په دې کې هیڅ حقیقت هم نشته ځکه چې سید ولی شاه ورور ما نه پیژندو، ما نه د هغه پیج کتلی دی، نه ما د هغه میسیجز کتلی دي، بلکې دا خبره شروع کړې وه 1 هفته یې کېده چې دا خبره شروع وه. ما ته یو کس ویډیو سینډ کړه، وایي نوره دا وګوره دا هلک څه وایي. نو ما چې کله د هغه پیج وکتو نو زه د حقیقت نه خبر شوم. زه د هیڅ تاسو سید ولی شاه نه پیجونه لیدلي، نه یو پیژندو او لکه نه دې ورسره سبا شوی دی، خو چا درته ووایي چې لکه دا خبرې کېږي؟ زه دونه نه وم وزګاره، ما څه نه و کتلي. زما واس تاسو ته درځي؟ جی جی اوس راځي. ما وی که نه، ما وی دا کله چې دا خبره شروع شوې وه د دې نه مخکې تاسو لکه سید ولی شاه نه پیژندو، مطلب تاسو نه و لیدلی؟ نه ما نه پیژندو، بلکې ما لیدلی هم نه و. زه د دې ټولې خبرې نه خبر هم نه وم. ښه وروسته ترې خبر شوم. یو سیکنډ. یو سیکنډ. صحیح ده. ښه لکه تاسو چې بیا دا خبره واوري د یو کمې خبرې په سوشل میډیا چلیدې،
نو ستاسو څه مطلب ریاکشن ستاسو څه سوچ وکړو چې لکه مطلب اوس په څه طریقه د دې خبرې نه ځان خلاص کړم، ځکه چې زمونږ د پښتو ملک دی او د پښتو په ملک چې داسې په یو فیمیل پسې خبرې اترې کېږي نو زما په خیال ډېره ګرانې که نه، نو تاسو په څه طریقه هغه فیس کوله؟ ګوره داسې خبره ده چې نن سبا داسې زمانه ده چې هر سړی خبر دی، یو کس هم نشي دوکه کېدی. هغه دې باقاعده قانوني لارې اختیار کړي، را دې شي په اف آی اے سایم کې د کیس وکړي، هلته کې د هغه وټس اپ نمبر یې ورکړي، د کومو وټس اپ نمبرونه چې د ده سره کانټیکټ کېدو او د کوم آی ډي چې دی یادی چې په هغه آی ډي ما د دې سره ګپ لګو هم باقاعده هغه آی ډي دې ورکړي، نو د دغه مجرم به راوځي. که واقعي د ده نه یې پیسې خوړلي، د ده نه یې ګاډی اخیستی، د ده نه یې خوړلي کرایم کې، بلکل زه به ورسره ښه په نره ودرېږم. د حقیقت نه به زه هم خبر شم او دنیا به تیم خبر شي. ډیر زبردست ښکلی جواب دی، بالکل. ځکه چې ستاسو خبره صحیح ده چې نن سبا چې دی هر څه چې کېږي لکه د سوشل میډیا دور دی او ټکنالوژي یوز کېږي که نه، نو لکه مطلب هغه کومو نمبرونه کال شوي نو په هغې خو ستاسو خبره بالکل صحیح ده، په هغې کیس کیدی شي. او چې تاسو دونه نرتوب کوئ نو زه تاسو ته سلام کوم چې تاسو مطلب په هغې کې وایي چې مطلب مونږ پکې ودرېږو، زه ورسره ودرېږم لکه چې چا ته پیسې خوړلي یا دغه کړي، نو ډېر زبردست. دا کتونکي چې کوم ګوري تاسو به زما په خیال بلکل زه به ورسره ښه پوره جی زه به ورسره پوره مرسته وکړم. د مجرم به معلوم شي چې د ده نه پیسې چا خوړلي، د ده نه ګاډی چا اخیستی، د ده ګاډی به درته واپس شي، د ده پیسې به درته واپس شي. خو که دی قانوني لارې اختیار کړي، دا د سوشل میډیا خبرې نه دي چې یو انسان دی بار بار راځي فیسبوک پیج دی کولاوی، رد بد دی وای، کنځلې دی کوي، دا د دې خبرې نه دي. او ورته وایه عملي کار وکړه، راشه ښه په اف آی اے کې کیس وکړه، ستا مجرم به تا ته هغو به یې درله معلوم کړي. نه خو یو بل تپوس د ستاسو نه په دې ځای کې کومه، فار ایگزامپل لکه ستاسو د اواز چې دی که نه، زه خو لکه مطلب داسې اواز چې دی که نه دا خو ریپورټ هم نشي کولی، لکه دا تاسو چې کومې خبرې کوئ لکه مطلب تاسو یو داسې یونیک ټایپ اواز دی که نه، نو زه یم چې داسې به څوک پیدا شوي چې هغه ته به یې په داسې انداز باندې خبرې کړي او به یې دوکه کړی. دا د هغه قمقلتیا ده چې هغه پوه نه شو، داسې په فیک اکاونټ باندې یقین وکړو. نن سبا څوک په فیسبوک پیج باندې یقین نه کوي، نه څوک فیسبوک آی ډي باندې هم یقین نه کوي، او زما په نیم خو ورځ ته ورځ نوي نوي آیډیانې جوړېږي، د هغې خو زه نه یم ذمهواره. بالکل دا خبره چې ده که نه، نو دا ما په د سوشل میډیا یو ځل مخکې هم کړې وه چې لکه داسې فیک آیډیانې که نه، او د ټکنالوژۍ دور دی چې لکه د خلکو نه ډېر خلک لګیا دي پیسې خورئ، لکه اکثر په داسې طریقه بلیک میل کې څوک به ته خپل تصویران ایون چې ولیږي لکه غلط تصویران، او بیا یې بلیک میل کوي چې هغه میل خو د فیمیل تصویران یا هر څه چې وشي. څونه کتونکي چې دا ویډیو ګورئ نو څنګه چې نوره خبره وکړه چې هر قسم فیک آیډیانې راوتي، د هر چا تصویر استعمالېدی شي او د هغې نه وروسته چې دی هغه بلیک میل کولی شي. نو په کار دا ده چې تاسو ما مخکې په دې یو ویډیو کړی ما چې کله تاسو ته یو جنۍ ریکویسټ وکړي نو تاسو لاول ځان ته په آیین کې وګورئ چې زه د دې چې لکه مطلب ما ته یو جنۍ ولې ریکویسټ وکړو او لکه دا دې زما سره کار څه دی، داسې ده که نه ده. بلکل همداسې ده. ما په سوشل میډیا کې دونه وخت شو ما ته لا تر اوسه پورې یو جنۍ ریکویسټ نه دی سینډ کړی چې زما سره خبرې شروع کړه یا زما سره تعلق شروع کړه. اکثر چې آرامیتوب وي نو لکه زمونږ په خپله یې مونږ ورته میسج وکړو یا مونږ ورته سره کوشش وکړو، نو په دې وجه زه تاسو ته دا خبره کوم چې څونه هم کتونکي په دې ټایم کې که نه، نو دا خبره زما واورئ چې دور بالکل چینج دی. بله ورځ زمونږ یو کس سره خبرې کېدي، تاسو ته پته شته نوره په دې ځای کې زه یو خبره پلس کوم، خو دا زه د پښتنو دپاره پلس کوم
چې په د یو پښتون او ډیر ساده انسانو هغه وی زمانہ یو د کراچۍ کسو وی ماته وی چې ستا گاډي راختلې او 25 لک روپو گاډي دی خو ته دې شی وکړه چې ته 3 لک روپۍ جمع کړه نو ما وته 3 لک روپۍ جمع کړې دي او نوري چې دی نو هغه زه ما ته اوس وایي چې 2 لک پسې نوري جمع کړه چې نمبر پلیټ موږ د دې راوباسو نو ما هغه لک ته چې خبره وکړه ما لکه دا په څه طریقه تا لیږلي تا کس لیدلی وي نه ما کس نه دی لیدلی وي زما سره صرف په وایس خبرې کوي ما نمبر چې نمبر راکړه د پاکستان نمبر نو ما ورته دې خبره ده چې ستا نه پیسې په دې کې وتښتي ګورئ تاسو چې دی په ځوړندو روپو پسې یو مه ګرځئ یو چې دی که نه کله تاسو ته یو ریکویسټ راشي تاسو سره فیمیل خبرې اترې شیر کوي په هر طریقه باندې نو تاسو ځان ته ګورئ چې لکه مطلب مال په دې ټایم کې پکار دی چې لکه زه تپوس وکم بالکل ځان شور کم چې یو سړی نه پیژني اوس د نور احساس چې ډیر شي آیډیا نه دي دا ماته پته ده ما اوس تاسو ته په خپل وی کنه چې لکه په کار چې ماته تاسو اوریجنل آی ډي ملو شي چې کوم آی ډي ته ما خلو شي فالو کړی دي نو ما په ځان میک شور کوم دا غینو کال وکړو نو په دې کې د یو بل تپوس دا بس دا کم لکه سید ولی شاه پرس کې لګیا دی او هغه ته ما دا خبر وکړه چې پاکستان ته به ان شاء الله لاړ شو او مونږ به د دې خبرې تحقیقات وکړو کنه نو هغه خو بالکل په دې زما یو 5 لک روپۍ دلته کې بند دي او کم گاډي چې تاسو ته یادې چې ما تعالی گاډي غستې دي د هغه گاډي به بندوبست نو دا غینه ورسته باغه پاکستان ته راځي پرس کیا ته دونه پیسې شوي لکه 15 لک ریال او دغه چې دی دا گاډي او دا خرڅول دا خو ډیر غټ رقم دی نو ستا په زړه کې به دې سرازي چې نه خیر الک ته وکړو سره واده نه چرتم نه زه واده ماده نه کوم دا خبره مخکې ما کړې وه او اوس هم کومه چې زه واده نه کوم نه لکه مطلب کوئ به خو په خپل ټایم به کوئ او په خپل ټایم به کوم د واده خپل یو ایج زما دا ایج لا د واده نه دی خالکه بالکل انکاری خو نه د واده نه زه خو دی وایي علماء که خبره بل طرف ته ځکه چې مطلب دا دی کنه د هر انسان مونږ هم ملکان یو کنه د خواهشات نه ما واده ته ځکه څه اراده نشته ځکه چې زه خپل کور کې چې کوم لایف سټایل تیروم نو زه هم داسې ژوند به ماله څوک نشي راکولی زما چې څه خواهشات دي څه هم دي زه چې خپل مور پلار ما څنګه ساتي نو داسې ما نور څوک نشي ساتلی نو دې وجې نه کوم واده ها لکه ماشاءالله تا د خبرې دا مطلب دی چې زه لکه بالکل الحمدلله د کور سایډ نه ډیر برابر یم او په ما باندې لکه زما مور پلار ډیره ښه خرچه کوي او داسې څوک ظاهره د زما مور پلار ما داسې ساتي ما سره دونه فرینډلی دي زما هره خبره مني زما خبره نه غزاري زه چې سهار پاسم نو که زما څنګه هم مرضی وي اول خو ما څوک پاسای نه چې په خپله مرضی زه پاسم نو چې ناشته زه کم ځای کوم الکه څوک چې ماته کال کوي کنه نو ماته کال مه کوئ ځکه چې ماته دلته کې زه په خبرو لګیا یم او زه نشم ریسیو کولی په دې ټایم کې کال صحیح شو نو تاسو صرف که ویډیو ګورئ خو پلیز کال مه کوئ هر څوک چې صحیح شو او تاته عمر بای تاسو خبره خپله کنټینیو ساتئ لکه مطلب په خپله مرضۍ پاسې د چې ډوډۍ یا د ځای جارو کولو یا د جامو انځلو سره دغه نشته نه ما ته ښه تیارې کپړې شکر دی سهار ټایم کې سرې کړې میلاو شي ما ته جوس میلاو شي ما ته مطلب ما ته داسې څه کمی نشته چې دا خلک وایي چې نوره به د پیسو دپاره راوځي او نه داسې څه نشته زه شکر دی په خپل کور کې ښه خوشحاله یم د چا خورم څکم نه او په دې ساعت شکر دی نو ته پرس کې چې واده شي او بل ځای بیا زیګونه جارو کې او یا لوښي انځي نو پرس کې په خپل کور کې دا کار وکړي نو دا خو زما په خیال دونه غلطه خبره به نه وي کارونه ماله نه راځي نوکونه نه ګوره خبره واورئ هر څه چې دي خو لږ په کار دا ده که نه چې تاسو فیمیل یئ او لکه څه نه څه زده کوئ مطلب جګې خو کم از کم کولی شئ که نه د پیاز او د ټماټر په چټوکاڼي کې زه چېرته کچن ته نه یم تللی او لکه سوچ دې هم نشته په یو ټایم کې چې دی ستاسو خپل هوټل او اوس هم ستاسو پلانینګ دی چې لکه په پاکستان کې به ښه بهترین ریسټورنټ کولاوئ په فیوچر کې
نو کېدای شي که په هغه ټایم کې ستاسو سره داسې څه آیډیا چې لکه اوس څنګه چې مطلب مشهوره ده د چرسي ټیکا او په هغه ټایم کې ستاسو سره یو داسې ښه آیډیا تاسو په هغې خپل رستورانټ کې چالور کړئ. نو زما په خیال ښه خبره به نه چې تاسو سره لږ ډېر زده کوئ، ځکه چې د زنانو په لاس کې خپل یو جدا ټیسټ وي. زما امې ما ته اکثر لګیا یي وایي څه نه څه خو زده که که نه وایي که سبا ورځې بیا واده شي نو زه ورته یم خدای دې هغه وخت نه راولي چې زه واده شم. نه مونږ خو به دا دعا کوو چې الله پاک ستا کور ودان کړي. د هغې وجه دا ده که نه چې کله ستاسو څونه وروڼه دي؟ زما یو ورور دی او 3 سیسټر یو. نو ورور یو واده کړی ستاسو؟ نه نه ما نه کشران دي ټول، زه ټولو کې مشره یم او ټولو کې نازبینه یم. ښه نو تاسو خیال دی ته خو اوس نازبینه یې خو ستا دا ورور به واده نه کوي؟ په خدای تعالی یقین نه کوي که د هغه ښځې پرېښودې بیا؟ نه شکر دی ځان له خو به خامخا څه نه څه کوم. خپل محنت هغه خوند کوي چې انسان خپل محنت وکړي، خپله ګټه وټه وکړي. ښه بس زه تاسو وایي چې زه په خپلو خپو ودرېدې فار ایگزامپل او ما واده هم کولی او زما خپل کور زما سره اکثر خو چې دی زیاتر خاوندان چې دی نو لکه مطلب د خپلو ښځو له دا مطلب دا دمکیانې ورکوي چې زه به په تا بل واده یا وکړم یا به دې طلاق کړم یا به دا وکړم یا دا وکړم. نو چې ستاسو فرض که په خپل اوري نو زما په خیال دا ستاسو مطلب دی که نه؟ بلکل ځان به په خپلو خپو ودروم انشاءالله. ځان له به دونه څه نه څه کوم چې هغه ژوند مې پې ښه تېرېږي. بس دا چې دی نو لکه زما په خیال ستاسو چې کوم دا سوچ دی لکه چې زه په بله دا ورته دا ویل غواړم چې دا سوچونه مه کوه چې ته راځې یو ځای بل ځای لګیا یې چې نوره به زه داسې ساتم او نوره به زه هغه شان ساتم. زما چې څونه خرچې مرچې دي هغه څه ووایم که ته برداشت کړې. او بل دا چې ما درته ورور ویلي دي بلکل ما ورته ورور ووې چې وروره زه دې نه پیژنم او زما باره کې دا سوچونه مه کوه، دا ناممکنه ده وروره. نه نو بله خبره ده ځکه چې د واده نه مخکې خو هسې مونږ وایو چې مونږ د یو بل وروڼه او خویندې یو که نه؟ نو هسې نه چې تاسو د ژبې د سره وایي او وروسته یو اراده بدله شي چې زه مال خو ورسره دی. زما اراده نه بدلیږي. مال چې د چا سره یي هغه شوکی نه چې ما ګاډی واغستو او ما بنګله واغسته او ما دا وکړو ما هغه وکړو. راشه نو نن سبا ته وګوره چې دغه چې دی د شهیدانورو هغه دا کمپیوټر راغستی تباه یې کړو د خپل کارونه یې مونږ ویستو وایي دا ډالرې لاړې او رالې. نن سبا خو شی په سوشل میډیا خلک چې دی شین دي پیسې نو د دې ته به څه وی؟ نه نه مال چې د چا سره یي هغه شوکی را شوکی نه چې ما سره دونه مال دی او دونه مال دی. دا هغه خلک خبرې کوي کم چې ناپوهه دي. خیر پوهه به شي خو وخت په تیر وي. کوم اندازه ده دا بالکل صحیح ده. لکه د دې تاسو دا اندازه نه کوئ چې دا شهیدانور چې هم دا کم ډالرې ښیي په دې خپل لیپټاپ کې دا د لیپټاپ د حده پورې محدود دي بار څه نشته لکه بلکل صحیح شو بالکل ښه. نو لکه سید ولی شاه چې دی که نه په دې ټایم کې تاسو هغه ته ووی لکه د رورۍ رشته ورسره تاسو قایمه کړه که سبا فرض کې هغه وایي چې لکه بس تاسو خو زما دین په دنیا خور یئ او تا خو زما نه انکار وکړو نو اوس ماله وګرځه او ماله بله جنۍ وګوره ځکه چې د هغه کم د ماما لور ده نو هغه هم په متنازعه کې خبره روانه دا ما ته وخت ووي چې ما ورسره خبرې کولې نو هغه وی چې نه زه به یې په زور باندې کومه خو زما نه هغه چونکې پاتې کړي ده هغه په خپله خوله دا ووي که نه. بیا یې پکې دا خبره وکړه چې نوره احساس به هم زه لازم کومه او دا به روټۍ نه خوري صرف بادام کجوره او لکه مطلب داسې کم قیمتي شی نه چې یا کل وی دا به خوري لکه مطلب وي زما سره دا شي. نو په دغې ټایم کې وای ولې بس هغه دا څیزونه نه خوري څو وای په اوبو خو نه پایي. وای خدای دې پوهه که دا سوچونه مه کوه نور راته د څه کمی نشته. هلکه ملګرو یو سیکنډ تاسو داسې شی وکړئ دا 3000 کسان چې یې که نه دا ویډیو شیر کړئ لږ چې کم از کم دې کسانو ته ورسي ځکه دا خبره ډېره متنازعه شوې ده چې په فیسبوک باندې به مونږ کته یا به مونږ په ټیک ټاک باندې کته نو هر سړي چې د غلط فهمي وه چې یا نورا ته ګناه او یا چې دی نو سید ولی شاه ته ګناه او یا په منځ کې داسې بل درېمګړی کس دی چې هغه لکه د دې په منځ کې هغه یا جګړه راولي
یا څه شیطانی حرکت کوي چې هغه کس ته ورسي، نو کم از کم دا خبره به کلیر شي. نو تاسو پلیز دا ویډیو چې څونه کسان یې نو دا شیر کړئ. خالق تاسو دا مطلب دی چې زه وسم بادام کجوري او کوپری او دا په خپل کور کې هم زما هیڅ ضرورت نشته دغه بادامو کجورو ته؟ زما د چا لاس مال خوند نه راکوي چې زه د چا لاس ته کښېنم او د چا ګټه وټه وخورم. ویری ګډ. لکه تاسو په ځان کې دونه پاور اینه. بل خبره دا ده نن سبا سیم د سوشل میډیا دور دی او لکه ماشاءالله تاسو یو نوم لرئ په سوشل میډیا باندې، نو زه خو یم چې لکه ډیر زیاته اسانه وي که تاسو داسې څه پلانینګ کړئ د یو بزنس لپاره. نو بالکل ان شاء الله اراده مې شته. سوات کې به نور احساس په نوم باندې ریسټورنټ وباسم او هغه بل چې را باندې چا هم وران کو هغه چا احساس په نوم چې مې ریسټورنټ او د هغو سره د خدای پوه شي. ها لکه دا په خپل پلانینګ نه دی ختم کړی، خو مطلب ستاسو سره زما په خیال ستاسو زندگی ټول د ټویسټ ته لکه هر مطلب څنګه چې وس د سید ولی شاه په دې معاملې کې دا خبر روان ده په دغه کوم لکه ستاسو سره چا زیاتې کړي او دای په تاسو جان بوج کر ختم کړي او په ما باندې جان بوج کر ختم کو، بلکې هر سره را باندې ختم کړل. څه انکم چې مې و هغه ټول را باندې ختم کو، خو هغوی تم دا ویم چې دا سوچ دې نه کوي چې لکه هغوی به په ما هر سره پرېږدي نو زه به وروسته بیا هغه شان سټرګل نشم کولی څنګه چې ما اول سټرګل کړی په خپلو خپو مې ځان ودرولی او ځان له مې د چای ساس په نوم یو کیفې کولاو کړې وه سوات کې او ماشاءالله ډېره مخکې تللې وه، ډېره فیمس شوې وه. جیو نیوز والا ټولو پې انټرویو کړې وه. نو اوس به هم زه خپل محنت کوم او ځان له به ریسټورنټ وباسم انشاءالله. خوند به هغه کوي چې زه په خپله ګټم، د چا لاس ته چې انسان کښېني نو هغه صحیح. ګورئ خبره داسې ده که نه، په دې ټایم کې زه تاسو ته به یو شعر وی بندے ہے ہم اس کے ہم پہ کس کا زور، امیدوں کی سورج نکلے چاروں اور، ارادے ہے فولادی ہمتی ہر قدم، اپنی قسمت لکھنے آج آ چلے ہے هم. ګوره لکه چې ارادي چې دي که نه هغه چې مضبوطي که نه نو انشاءالله العزیز هغه به چېرته هم په خپل مقصد کې او په خپل پلانینګ کې چېرته هم ناکامه کېږي نه. که تاسو له هر یو کس پلانینګ کړی ځکه رزق ورکول او ذلت ورکول او بیا عزت ورکول دا د الله پاک صحیح ده. نو دا ستاسو نه چې دی هېڅوک هم دا رزق نشي اخیستی، هغه که هر څوک هغه بالکل په غلطه دی چې لکه مطلب یا نوره احساس مارکیټ ته راله هغې هوټل اوپن کو او د هغې په وجه باندې به زمونږ مطلب ګاهک کم شي یا نو دا بالکل غلطي دي. د هر انسان خپل دغه دی او زمونږ به دا دعای انشاءالله العزیز چې ستاسو کم مقصدي او تاسو الله پاک په هغې کې کامیاب کوي. خو په دې ځای کې زه بل یو تپوس درنه کومه اوس فار ایگزامپل دغه خو چې دی نو سید ولی شاه خو ځان نه ډېر فیمس دی ځکه په یو ټایم کې چې مونږ څنګه دغه به میډیا کولاو کړه نو دغه باس به کېدو کېدای شي هغه هم هوټل تا ته مخامخ وباسي بیا به څه کوې لکه اوس دا یو د نور احساس هوټل دی مخامخ ورته د سید ولی شاه دی په هغې ټایم کې به تاسو څنګه فیس کوئ پته نه لګي که نه. ګوره د هر چا خپل یو مقام دی، د هر چا خپل یو شخصیت دی. ما ته د هغه د هوټل نه څه مسله نشته، زما خپل یو مقام دی، د هغه خپل یو مقام دی. هغه څنګه ایمیج خپل دنیا ته شو کو الله پاک ورکوي په هغې کې زما څه مقصد نشته. خو دا وایم لکه مطلب د یو طرفه به نور احساس راوځي د خپل هوټل نه او د بل طرف نه به سید ولی شاه راوځي نو لکه مطلب اور او اوبه راته ښکاري نو لکه تاسو به څنګه فیس کوئ. هغه ځان له کیلاړي دی. تاسو که دا خبره داسې فرض کوئ چې مطلب زه به هغه ته رور ویم چې سید ولی شاه زما په دین په دنیا رور دی خو هغه وختي زما سره لګیا و چې نه زما چې کم دی لکه مینه کړې ده او زما سره خبرې شوي ما پکې ګاډي اخیستي زما 15-16 لاکه ریاله دي هغه به راوځي او غټ پلانینګ یې دی نو زه په دغه ټایم کې یم چې لکه مطلب تاسو د خپل هوټل نه په خپل ګاډي کې راوځئ هغه راوځئ هسې نه یو بل لی راپرېږدئ نو په دې ټایم کې به څه پلانینګ کوئ؟ نه زه ولې ویریږم چې یو کار په ما کې نه وي نو زه ولې د هغه خبرې نه ویریږم ولې تې شاته شم؟ نه ما خو تاسو ته په دغه ټایم کې ووایي که نه چې تاسو کله روډ کراس کوئ دواړه فرض کړه په یو ټایم کې نو ستا څه خیال دی په دغه ټایم کې هسې نه چې اوس هغه موټر سور کړی وایي چې ما دا ګاډی وولې ځان هم وژنم او دا هم وژنم نو ستا څه خیال دی بیا؟ مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی چې کله په نصیب کې مرګ وي نو هغه بیا ورځ او شپه نه ګوري.
ښه او چې اوس فرض که مونږ بله وکړو چې تاسو له داسې یو کوشش وکړو چې لکه په یو طریقه باندې مونږ په کانفرنس کال تاسو والو یو روغه غونډه وکړو یو غونډه وکړو چې نه ته فرض که سید ولی شاه مطلب ته دوکه شوی تا سره چېرته فیک کال باندې خبرې شوي دي او دا وایي چې لکه زه الله ګواه دی چې ما سید ولی شاه د دې خبرې نه وروسته صرف وپېژندو په کومه ټایم کې چې دا متنازعه بیان شروع شو نو ستاسو په دې څه خیال دی؟ ګوره د نادان صافي تاسو به پیژنئ هغوی یو ګروپ جوړ کو ما ورته وویل ګوره سید ولی شاه وروره زه تاسو نه پیژنم دا ستاسو سره فیک آی ډي والا ګپ لګولی دی هغه وی بالکل او فیک آی ډي والا وی ما سره ګپ لګولی دی هغه په خپله وویل او بالکل دا خبره یې په خپله کړې وه او بالکل وی زما سره فیک آی ډي والا ګپ لګولی دی وی هغه جنۍ ماته وی چې زه د نوره ملګرې یم ما ورته دا خبره هم کلیر کړه چې هغه زما ملګرې نه ده هغه زما ملګرې نه ده بلکې زه نه پیژنم دا ماته وی ټیک ته وی دا زما او ستا په منځ کې دشمن و خو هغه کله یوه خبره کوي او کله بله خبره کوي هغه په خپلې خبرې باندې قایم نه وي نه ما ورته خیر دوايي خو ولې د کلونجۍ میتي دانې دا که په هغه کې داسې څه مسلې که نه د دغې نو کېدای شي د هغې سره هغه د ده نه وځي لکه بعضې ټایم کې دی زمونږ چې اکثر میده خرابه شي که نه نو زمونږ بیا د ډپریشن هم شکار کېږو نو کېدای شي چې هغه دا دوايي څه ورځې استعمال کړي او په خپل هوش حواس کې راشي نو پس د هغې نه چې دی زه به ترې بیا تپوس وکړم ځکه چې وختي ورسره زه راسوم هغه خو فیل حال چې دی بالکل په تمه دی وایي چې یو به د ماما کومه او یو به نور احساس کوم او ورسره به دوه نورې کوم ځکه هلته وایي پیسه سیوا ده او پیسې خو خبرې کوي نو هسې نه چې ستا سره هم پیسه سیوا شي او بیا د چا خبره چې دا کم ستا مینهوال دی او دا هېر کړې نو داسې څه ذهن خو دې نشته نه موږ د خاورې نه پیدا یو او دغه خاورې له به ځو الله پاک دې په موږ کې چېرته لوی نه راولي او بله دا خبره که زه بې ګناه یم نو الله هر صحیح ني بس الله دې ورته هدایت وکړي بس بالکل مونږ به دغه دعاګانې کوو او ستاسو دپاره بله دا خبره کول غواړم دې خلکو ته دا خبره کول غواړم چې زه انسانانو ته خپلې صفایانې نه پیش کوم ویری ګډ ښه هغه لوی ذات الله ته پته ده چې زه څنګه یم زه څنګه نه یم انسانان څه دي چې زه به ورته خپله صفایي پیش کوم ولې زه د یوې خبرې صفایي پیش کوم هغه الله معیني که نه چې زه څه کوم او څه نه کوم نو تاسو له دا حق چا نه دی درکړی چې راځئ او د بل چا په پرسنل لایف کې ګوتې وهئ زه په خپله چې یم که نه ګوره زه د سوات یم تاسو هم د سوات یئ صحیح شو د سوات ډېر زیات ښکلي او خواږه پښتانه دي الله پاک د ټولو پښتنو نه بلکې زمونږ چې څونه هم پښتانه دي زه خو چې څونه ګورم زما سره الحمدلله ډېره مینه کوي تاسو ته به په خپله هم پته وي چې هغه ډېر سپورټ کوي نو به حیثیت د یو سوات والا زه تاسو سره دا ګارنټي کوم انشاءالله العزیز سید ولی شاه هم په خپله ډېر ښه سړی دی چې زه به د هغه سره انشاءالله دا خبره ډسکس کوم او هغه به زما دا خبره ومني هغه به د دې خبرې نه لکه مونږ لازم قلارو چې لکه مطلب دا دی څنګه چې تاسو ته پته ده لکه نن سبا چې دی ډېر زیات فیک اکاونټ سي او په داسې طریقه باندې خلک بلیک میل کوي کېدای شي چې د هغه سره ځکه مونږ په خپله د دې دغه شکار شي یو زمونږ ډېر زیات ملګري شکار شي زه درته په دې ټایم کې یو خبر کوم زمونږ یو کس و ملګری و نو هغه غریب ته به یو سلو اواز کېدو که نه چې لکه خبرې اترې چې زه ستا سره مینه کوم او پلان او ډینګه نو زه یو ورځې په هغه پوه شوم ما دا څه معامله ده نو هغه ماته دا زما یو جنۍ ملګرې ده ما ته دا आवाज تیز کنه او تر دې چې لګیاوې هالو څنګه هاي زیات دی خره نو په دې کې خو د جنۍ او د هلک आवाज پته نه لګېده نو د دې غریب کې پړې تاسو واورېدو نو ما هغه ته بیا وایي ما ګوره دا فیک دي او ډېر زیات دا څونه کسان چې تاسو مونږ ګورئ 3000 پلس کسان یې په دې ټایم کې په ټیک ټاک باندې هم 3000 پلس کسان لګیا دي هغه مونږ ګوري نو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې د الله د رضا دپاره تاسو د دې خبرو نه چې دی که نه بالکل ځکه زموږ پښتانه چې دی په هر لحاظ ولوټلی شو تاسو ته پته ده ډېر زر دوکه کېږي نور حدیث ده که نه لکه په کار دا چې بالکل یو شعر دی وایي پښتنو د خدای دپاره ځانونه وپېژنئ تاسو له به ځان له پیغمبر نه راځي که داسې څه شعر و نو پښتنو ځانونه د خدای دپاره وپېژنئ
په چا یقین مه کوئ. دا هغه زمانه نه ده، دا خلک د چا نه خپلیږي دا خلک. زه درته بار بار ویم چې یو کس په رانه هم خپل نه کوي. چې کله تاسو سیئ که نه، ستاسو سره شهرت وي، ستاسو سره پیسې وي، دا دنیا به ستاسو نه چاپېره ناسته وي. خو چې کله تاسو څه نه یئ، په تاسو باندې سخت وخت راشي، نو دا دنیا دا خلک په ستاسو نه وتښتي. ستاسو به بیا څوک تپوس هم نه کوي. صرف ځان وپېژنئ، ځان کامیاب کئ، ځان له څه نه څه وکئ. په دې خبرو باندې یقینونه مه کوئ. بل داس غیبتونه پرېږدئ چې دا انسان الله جنو را داسې او پلانکې داسې شو او ډینګې داسې شو. خپل کار سره کار ساتئ، د چا په ژوند کې ګوتې مه وهئ. خپل ځان له څه وکئ، د خپل ځان نه ښه څه نشته. بالکل زه ستاسو سره په دې خبرې کې اګري کوم. په دې ما څو ویډیوګانې کړې دي. ګوره وایي که نه، وایي یو به حقوق د قیامت په ورځ باندې څونه کتونکي تاسو زما خبره واورئ. د قیامت په ورځ باندې به 2 لاینه ولګي، یو د حقوق الله، یو د حقوق العباد. نو په حقوق الله کې ستاسو نه څه دا تاسو ته پته شته، تا ته به وایي چې تا حج کړی، تا روژه نیولې وه، تا مونځ کړی، دا حقوق الله دي. هغه د الله ډېر غټ قدرت دی. کیدای شي چې الله پاک وایي چې زما ډو ضرورت نشته، ما بخلی، خو حقوق العباد ته لاړ شه چې د بني ادمو سره دې څه زیاتی کړی. نو چې تاسو حقوق العباد ته راواوړئ، نو په کم بني ادم ته چې تاسو کنځل کړي، کم بني ادم له یو واښه راودلي، د کم بني ادم د غوانې یو پیشه ودلي، لکه مطلب خو چې د بني ادمو سره تاسو څه نمونه چلونه کړي که نه، نو په هغې ټایم کې به هغه حق بني ادم له هغه حق ادا کوئ، د هغې نه وروسته به جنت ته ځئ. نو لکه الله پاک خو ته معاف کړي په حقوق الله کې، خو په حقوق العباد کې ګوره نورا چې څه کوي که نه، د هغې خپل قبر دی، هغه به په هغې کې سملي. د قیامت په ورځ چې نوره راپاسي یا ارشد راپاسي د قبر نه، څوک صحیح مسلمان دی هغه به په قیامت کې پته لګي. په دې ځای کې تاسو دا شی وکئ، د دې نه خپل ځان بالکل وساتئ. چاته دا مه وایئ چې دا خو داسې دی، په چا د کافرتوب تهمت مه لګوئ، چاته کنځل ویل مه کوئ. ګورې دا زما یو خبره چې ده که نه، دا بالکل تاسو سیریس واورئ چې تاسو به بالکل ځان تباه او برباد کوئ. دغه یو سوچ شروع کوئ چې لکه زه خپل، لکه زه د خپل عمل ذمہوار یم. داسې ده که نه نوره؟ بالکل هر انسان د خپل عمل ذمہوار دی. تاسو راځئ ثابته ورځ په یو پسې لګیایئ، په بل پسې لګیایئ، رد بد وایئ، کنځلې کوئ. د دې نه ښه دا د خپل مونځ کوئ، خپل پین وخته مونځ کوئ، خپل ځان له څه وکئ، ځان کامیاب کئ، ځان له یو نوم جوړ کئ چې سبا ورځې خو تاسو خلک په هغه ښه الفاظو باندې یادئ که نه، د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. تاسو څه وایئ چې مونږ نور راته کنځلې وکړې، نو مونږ ډېر ښه کار وکړو که نه. تاسو ته پته شته دا زما تربیت خو نه شو کوي، ستاسو تربیت شو کوي چې ستاسو تربیت څنګه شوی دی. تاسو چې دا کنځلې کوئ، دغه کمنټس په ستاسو فرینډس به ګوري، ستاسو فیملی والا به ګوري، هغو به څه سوچ کوي ستاسو باره کې؟ تاسو کله دې خبرې ته سوچ کړی دی؟ بالکل زبردست خبره. ګوره زه په خپله چې یم که نه، د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم امتی یم. زه به په هغه طریقه باندې د خپل، ګوره موږ اخرني مسلمانان یو، صحیح شو، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل پیغمبر. نو ما ته دونه علم دی چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د طایف په ښار کې لکه په ګټو وویشتلی شو او د هغه پړنۍ مبارکې چې دی د وینو نه لمدې شوې، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته پته شته صرف دا دعا غوته وکړه، وی الله پاک دې د نیکې هدایت وکړي. ایون چې خیري دې ټولو ته د نیکې هدایت وکړي که نه. نو زه دې ته دا خبره کوم چې کم کسان پرس که تاسو، مونږ ډېر عاجزه بني ادم یو، د آخري زمانې بني ادم یو، انسانان یو. پرس که په ما کې غلطي ده، ته راشه ما ته دعا وکړه، یا الله پاکه په دې ارشد کې دا غلطي ده، الله پاکه دې په نیک لار کې. خو ته چې راځي بس ما ته یا نور احساس ته کنځل کې، د هغه مور یادې، د هغه خور یادې، دقه خور او دقه مور تا په کور کې ناستې، لاړ شه د خپل مور مخې ته کښېنه، هغې ته داسې ګوره چې لکه زما دې مور ته څوک کنځل وکړي، زما د مخې زما پړه به څه تېرېږي، نو زه ولې د بل چا مور یاده کړم؟ نو دا یو خبره ذهن کې کېدی. تاسو چې کله هم داسې خبرې ستاسو په ذهن کې راځي که نه، هغه ته صرف دعا کوئ، وایي الله پاکه ته په خپل رحم وکړي. صحیح مې ووایي که غلط مې ووایي نوره؟
بالکل صحیح دی وې بل دا چې تاسو انسانانو څه یو په خپلو سترګو نه یې لیدلې نو هسې په دې خبرو باندې یقین مه کوئ او چې په خپلو سترګو څه وینئ څه ثبوت کوئ نو الو که بیا په یقین کوئ نو بیا په حقه یې تاسو ته پته شته بالکل په اسلام کې هر څه مونږ ته پراته دي وای کنه وای کله چې تاسو لکه پرس کا پچا الزام د زنا ولګیدو صحیح ده بالکل په هغه ټیم کې درې داسې ګوایان پکار دي کنه چې هغه په دې ټیم کې دی بربند بالکل رسولي بالکل دام داوي چې لکه بالکل نو دا غي نو ورسته چې هغه کوم سزا دا هغه تاسو ورکول شي خو چې چانه لیدل دا په خبره چې په دې کمره کې وو او راوګل ته دا هغه باندې هم هیڅ نشته صحیح ده داغي وجه دا ده کنه چې لکه دا په اسلام کې مونږ ته هر څه مخامخ پراته دي زه بار چې زما سونه ویډیو تاسو به زما ویډیوز کتلی زه بار چې کمی خبرې کوم زم پښتانه ډیر خولي خلک ته ډیر خواږه خلک ته په دنیا کې پښتون ګور راشه چې د کله ډریس بدل کې کنه داغه پتم نه لګي دا کم ملک والا ده داسې د کنه ده بالکل هم داسې د دوه پیرې زه دوبۍ ته لاړم کنه نو زه چې کله پښتانه وینم زه ما کولو مخل ته څوک نه پیژني خو چې زه کله پښتانه وینم چې کله لباس یې اچولی د پښتنو نو زه خوشحاله شم وایم وګوره پښتانه څونه ښکلي ښکاري کله چې هغه ګلوبل ویلیج ته زه لاړم هلته کې د پښتنو هغه پاکستان هغه ته وردننه شوم هلته مې پښتانه ولیدل نو دا زړه مې خوشحاله شو زه وایم زموږ پښتانه څونه ښکلي ښکاري خو کاش چې زموږ د پښتنو سوچونه هم د لباس په شان وی د چهرې په شان وی او مخونه خولي دي لکه سونه خولي دي ګوره انسان چې دی کنه دوه قسمه دی نمبر 1 انسان د تنهایی صحیح ده چې دی تنها ناسي کنه دله پکا دی چې دی په دغه ټیم کې پاکي ځکه مونږ په تنهایی کې ډیر زیات ګندیو لکه مطلب یو څه بل څه ګورو خو چې کله راشو د بنی ادم مخې ته کینو نو په هغه ځکه د ځانه پرشترو وکړو چې په دې ټیم کې چې سیمه د دنیا چې سونه لکه مطلب هغه خواله دی او هغه دیندار او هر څه ولی د بل بنی ادم د دوکې لپاره صحیح ده نو په کار دا چې زمونږ دنه کم انسان دی کنه او هغه تنهایی وال انسان دی مونږ په هغه باندې کنسنټریټ وکړو او هغه مونږ بالکل صحیح کو نو لکه زما په خیال یو تن به خراب نه زه ته دا وایم چې هر یو دی په خپل ګریوان کې سوچ وکي کم چې دا په مونږ پسې رد بد وای دو چې دا یو غوته مونږ ته نیسی دا سلور وانه دو ته راځي دغه خبره ده کنه ما خو تاسو وی دا ما خپل ګریوان کې دی سوچ وکي چې مونږ په سونه وبو کې نو بیا دی راځي بل ته دی غوته نیسی په بل پسې دی خبرې کوي او د چا کار سره چې په بل پسې خبرې مونږ خو چرته په چا پسې خبرې ونه کړي مونږ خو بس خپل ژوند تیرو هغه اردو هغه یو دغه دی وایي جیو یا جینې دو نو دو نه په خپل ژوند کوي نه بل ژوند ته پریدي صحیح شو لکه تاسو چې اوس دا کوم خبرو کړ زیات تر خلک مونږ ته دا وایي کنه چې لکه تاسو سوشل میډیا ته ولې راځي یا تاسو پښتو شرماله یا تاسو چې دې ځانونه و شرمول ما خو تاسو ته وایي چې مونږ ډیر عاجز انسانان یو صحیح شو د دې چې دا خپل ورکی په خپل قبر کې وکینی یو تن دی وای بس صحیح شو په دې چې یو تن قسم وخوري چې کله نورا مړشي او قبر ته ورکوزه شي په هغه ځای کې به دا وایي چې لکه زما چې څه ګناونه په ما پسې راپسې شي او زما ثوابونه یو تن په تاسو کې داسې شته چې هغه وایي هغه د خپل جواب دا چې د هغې نه په قبر کې څه تپوس کېږي یا زمانه چې څه تپوس کېږي ما که دننه غربۍ زما سره کار چل کېږي تاسو هغه نه صحیح ده نو په دې ځای کې تاسو کار سره چې تاسو لکه پښتو دې ځای لراله چې یو بني ادم په دې ځای کې راغی پښتو دې لراله په خپل کور کې چې دی کنه وګورئ څه کموته خپل کورونو لچې دی بهترین کوټۍ کستاس وړو کې کوري د کوټۍ روغولو کوشش وکړي کستاس خور په یو ځای وای په هغه ځای کې هغه لچې کم دی داسې حصے ور کوي لکه نن سبا یو تن حصہ نه ور کوي د خپل خور دي چې د کنه چې د خور عدالتونو ډک پراته دي په هغه ټیم کې دته چې د پښتو نه یادېږي پښتو صرف په دې چې دا خو نن سبا د سوشل میډیا دور دی زبر اعظم تبر اعظم مونږ به یو رول ماډل جوړیږو زبردانه ما چې اعظم د پیار عشق محبت خبرې وکوم چې بس نور احساس ما خو تولې دی او زه پتا پسې لیونې شوم اوس پرسنل نمبر راکاو چې زما سره مطلب دا لاو شروع کې دي شین لمونږ نیو راغلي ګوره مونږ په سوشل میډیا راځو
مونږ چې څه کوو د دنیا خلکو د مخې کوو د ټولو